السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زما د لرو برګرانو پښتنو ورونو بچو خويندلونو زه محمد یوسف بنیره تاسو په خدمت کې حاضر یم. نن در سره د غنی خان یو داسې نظم شریکوم چې سرنامه یې ده د جمعې ماښام، او دا نظم د غنی خان د کلیات په کتاب کې په 208 پاڼه باندې رقم شوی دی. راځئ چې وړاندې دا نظم اور بیا په خبرې کوم. غنی خان وایي او نن د جمعې ماښام د جړۍ شپه ده، پوس شبنمي باران بهر وریږي. غاړه د اور او خیام شروع قصه ده، د شاعر سر او ستار مین غږیږي. ټنګ او ټکور د ژوند ناز او مستی د جانان شرنګ د ځوانۍ کې پټ او شاتار د غم وهي. خندا مستی د ساقي بت پرستی د ساقي ستینې د مرګ سره د ګونګرو شرنګ وهي. او نن د جمعې ماښام د جړۍ شپه ده، پوس شبنمي باران بهر وریږي. یار شروع کړې ماته د غم قصه ده، کله مسکې شو کله جړیږي. زما عزتمندو غني خان مونږ ته په باران کې او هغه هم د ژمي د موسم باران چې دی هغه چونکې په ورځو باندې جړۍ وي، په هفتو هفتو باندې، نو هغه یو داسې ردم غونته کې شروع کړی، یو ساز یې پای کې نغمه یي. نو غني خان مونږ ته په باران کې د الله مینه ښایي چې الله ستاسو سره څومره مینه کوي چې باران د باندې څنګه وری. وایي چې او نن د ژمي ماښام د جړۍ شپه ده، پوس شبنمي باران بهر وریږي. د ژمي ماښام دی او د جړۍ شپه ده، بار چې دی هغه پوس شبنمي باران څه ته وایي چې لکه د پرخه چې وریږي د اواز نه کوي. نو بار همدغه شان نری باران دی. د ژمي باران چونکې د اوړي د باران نه مختلف وي. د اوړي باران شور کوي، لوی د هغې غټ قطرې څاڅکي، خو د ژمي د باران هغه څاڅکي نري وي او چېرته ناوګۍ نری بهیږي، بلې چېرته لږې بهیږي، دومره خاص د هغې شور نه وي. نو دغه باران چې دی چې هغه نری دی او غلی دی، بهر وریږي. غني خان دننه په کمره کې ناست دی، غاړه د اور او خیام شروع قصه ده، او غني خان په کمره کې ناست دی. پخوا چې یو باران ورېدو د ژمي، خلک به په کور کې وو، چترۍ خو وې نه، نو کور کې به اور بل شو او خلک به اور ته کېناسته، د ټول کور لوی واړه به یو ځای ناست وو او دوی به قصې کولې، د مشرانو به یې وړو ته قصې کولې، واړه به ورته غلي ناست وو. نو غني خان هم هغه خبره کوي، خو هغه غني خان ته دا قصه څوک کوي؟ غاړه د اور او خیام شروع قصه ده. غني خان وایي د اور په غاړه ناست یم او د خیام قصه راته شروع شوې ده. خیام څوک و؟ خیام هغه یو داسې الله والا و چې دی به هر وخت د الله په مینه کې مست و. نو خلق وایي چې د به شراب څکله، شراب په نشه کې به مست و، خو بهرحال ما چې د هغه متعلق لیکلي اورېدلي دي، نو هغه یا لوستلي دي، نو هغه انتهایی نیک انسان و او هغه ډېر ښه شاعر و. څنګه چې غني خان شاعر دی، نو دی د مینې شاعر و، دی په الله ډېر مین و. غني خان وایي چې هم د هغې خیام شروع قصه ده، یاره چې هغه مینه څنګه کړې، هغه شراب څنګه څکلي دي، هغه به څنګه په نشه کې و، تر کوم پورې په نشه کې و. دا یو قصه ده. د شاعر سر او ستار مین غږیږي. اوس کومه قصه شروع شوې ده؟ قسم د خیام د مینې قصه شروع شوې ده، او سر د چا دی؟ د شاعر دی. شاعر څوک دی؟ الله دی. او ستار وهي، د مینې ستار. دا تاسو کو د باران د وګورئ که نه، د اواز، نو ناوګۍ هم بهیږي پای کې نری او پای کې دا بلۍ چې دی، بلۍ نه هم اوبه راساسي، بیا څاڅکي هم راساسي. نو د دې هر څه خپل غونته کې خوږ اواز وي، داسې لکه چې دا ستار دی. دا ستار تا ته څوک وهي؟ دا درته الله وهي. او خیام د چا نه جوړی؟ ستا نه جوړی چې زما په مینه کې مست شې. ګوره ما تعالی څومره بهترین انتظام وکړو چې وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، موږ د اسمانونو نه یعنې د وریځو نه په تاسو باندې باران ورو، اوبه راورو، خو څنګه؟ ثجاجا، څاڅکي. کو الله مینه نه کولې، دا اوبه به एकदम راتاوي کړې وي. ضرورت هم نه و د باران د ورېدو. الله سبحانه وتعالی به د ځمکې نه انتظام کړی و، د باران به ضرورت نه و، خو نه، الله په تا باندې مین دی. وریځې دله بره وخېجوله، دا ستا شان سیوا کوي. د سمندرونو نه وریځ راوښکله، بره په تا باندې ولاړه ده معلقه، او څه دي د هغې نه څاڅکې راساسي. هغه څاڅکي چې راساسي، نو د هغې خپل اواز یي، لکه څنګه چې ستاري وهي، رباب چې دی هغه مطرب وهي. نو دا چېرته داسې نه چې یو غرب وله ورکړي، بلکې د هغه هم څاڅکي وهي.
یو ټنګ وباسي او دغه یو ټنګار څه جوړ کړي، یو ټنګار یو نغمه جوړه کړي، یو ساز جوړ کړي، یو موسیقي جوړه کړي او اورېدونکي یې څه کړي، په نشه کې کړي. نو دغه رنګې الله سبحانه وتعالی ستا شاعر دی او ستارې ته شروع کړی دی. نغمه د چا ده؟ تا ته د خیام ده، یعنی د باران چې په تا باندې الله وری، نو دا د دې دپاره نه وری چې صرف ستا د ځمکې نه ګیا راوخیږي او فصل راوخیږي، نه، تاله آواز هم درکوي په دې کې، تاله پکې موسیقي میخې ده قدرتي. اوس دغه موسیقي ستا د غوږونو دپاره ده. دا باران کم حاصل چې ده خو ستا د خېټې دپاره دی، خو نه، په دې باران ورولو کې تا دپاره موسیقي میخې ده. نو دا تا ته خبره کوي چې زه په تاسو نه مین یم، نو ته صرف په ما مین شه، ته به زما په نشه کې ګرځې، مخلوق بهیر کې. نو د شاعر سر او ستار، بس دغه شاعر دی چې د ستار د دغه گئی او سر په سر کې د خیام قصه کوي چې ګورې ته به زما په عشق کې لیونه کېږي، مین غږیږي، اسونه مین درته دا ستار غږی د الله سبحانه وتعالی د جمې د جړۍ په شکل کې. ټنګ او ټکور د ژوند ناز او مستی د جانان، شرنګ د ځوانۍ کې پټ شاتار د غم وهي. دا د ژوند دا ټنګ او ټکور چې ژوند کې الله سبحانه وتعالی تو ګوره، نو تعالی الله سترګې درکړي، رنګونه دله پیدا کړي، بې حسابه رنګونه دي ښایسته ښایسته. تعالی الله سبحانه وتعالی ژبه درکړې ده او د ژبې دپاره دله خوندونه پیدا کړي دي. تعالی الله سبحانه وتعالی غوږونه درکړي دي، د غوږونو دپاره یې دله اوازونه قسمه قسم پیدا کړي، موسیقي او ټنګ ټکور دله پیدا کړی دی. تعالی الله سبحانه وتعالی پوزه درکړې ده، خوشبویي دله بې حسابه پیدا کړي دي. په قدرتي څیزونو کې، مصنوعي نه، په قدرتي څیزونو کې څومره خوشبویي دي. نو دا د ژوند ټنګ ټکور دی او ستا دا ژوند چې دی دا الله سبحانه وتعالی په ژړا پنګولا باندې تېرول په تا نه غواړي، تا ته په خپله الله ساز وهي. یا بعضې ملان نه که نه دي د میوزیک نه، د موسیقۍ نه دی وایي دا حرام دی دا ګناه دی. نو زما عزتمندو، زه خیر په دې باندې فتوا نه ورکوم. بهرحال موسیقي تا ته الله غږوي او ناز او مستی د جانان هم د سره څه چل کوي، ټنګ ټکور درته، ستار درته غږوي، سازونه غږوي او بیا څه ناز د باندې کوي، مستی د سره کوي، تا مستی او تا ځان ته رانږدې کوي. او شرنګ د ځوانۍ کې پټ شاتار د غم وهي. دا کو ټنګ ټکور دی د ژوند، دا کو ناز او مستی د جهنان ده. داسې لکه دا ستا په ځوانۍ کې، یعنی د ځوان نه ځواني غواړي، هغه سره سودا کوي چې یاره ته ماله د ژوند یو بهترین لمحه راکړې، هغه سره د ځوانۍ ده. شرنګ د ځوانۍ کې پټ، د ځوانۍ په شرنګ کې څه دي شاتار د غم وهي. نو دا تا ته د غم شاتار وهي چې یاره ته په ژوند باندې فکرمند شه، ستا څه مقصد دی، ستا یو منزل دی، هغې ته به رسې او که ونه رسېدې نو بیا به خبره ګډوډوي. خندا مستی د ساقي، بت پرستی د ساقي، ستنې د مرګ سره د ګونګرو شرنګ وهي. زما عزتمند، خندا مستی د ساقي، ساقي څوک دی؟ الله دی. الله چې تعالی کومه خندا درکوي، کومه مستی درکوي، بت پرستی د ساقي د الله دا یعنی رباب، ستار او ساز او سندره خو هغه سړی وایي چې مست دی او دته د عشق په د عشق لمبې لګېدلي او د هغه د عشق د لمبو د وجې نه د هغه احساس یې په مستۍ په شکل کې ظاهریږي. نو الله سبحانه وتعالی په انسان مین دی او دې مینې هر څیز له رنګ ورکړی، هر څیز له خوند ورکړی، هر څیز له آواز ورکړی، سندرې شرنګ یې وله ورکړی دی. نو خندا مستی د ساقي، دا د ساقي د خندا او مستی چې دا ټنګ ټکور چې دی، بت پرستی د ساقي، دا څه دا د ساقي بت پرستی ده. ساقي څوک دی؟ الله دی. بت څوک دی؟ بت دی. نو خدای څه شو؟ زمونږ نه د الله سبحانه وتعالی دا مطالبه ده چې ته خدای پرست شه. ولې؟ ځکه چې الله د انسان پرست دی.
پرست څه ته وایي؟ دا نه چې لکه موږ چې د انسان چې د بوتانو دا کې عبادت کوي تاسې خبر نه ده. الله سبحانه و تعالی په انسان باندې مین دی، ځکه انسان نه مطالبه ده چې زه په تا مین یم. ګوره په ټولو کایناتو کې صرف په تا مین یم، نو ته زما شه. لکه څنګه چې یو نارینه دی واده کوي، نو ده خو دغه ښځه هغې سره نکاح وکړله، نورې ښځې سره خو د غرض نشته نورو ښځو سره، نو دی کو د وفا تمه کوي، نو د خپلې ښځې نه به کوي، ځکه چې د ښځې تمام ضرورتونو پوره کول هغه د په خپل سره اخیستی دی او پوره کوي. نو چې پوره کوي نو بیا په زبردستۍ او د دنیا هر قانون د دې ښځې نه مطالبه کوي چې د خاوند سره وفا وکړه. نو دغه رنګې الله سبحانه و تعالی په انسان مین دی او انسان ته وایي ته په ما مین شه. نو دا څه چلو شو؟ خندام، مسجد ساقي، بت پرستي ساقي، دا څومره شرنګونه چې دي، خوندونه چې دي، خنداګانې چې دي، دا د الله څه دي؟ دا د الله انسان دوستی ده، دا د انسان د الله سبحانه و تعالی آدم پرستی ده، انسان پرستی ده. نو چې الله انسان پرست شه، تم خدای پرست شه کنه، ته کپله ځې چې الله انسان پرست دی نو ته به هم خدای پرست کېږي. چې خاوند په ښځه باندې مین دی، د هغه ضرورتونه پوره کوي، نو ښځه به هم سره وفا کوي. دا د فطرت تقاضي دي. ستنې د مرګ سره د ګونګرو شرنګ وهي. اوس د ستاینې څه ته وایي؟ چې پخوا چې به څوک مړ شو نو د زنانو به ستاینې کولې، هغه به ستایو، په دې جړا کې به سندرې ساندې ورته وایي، غاړې به ورته موږ وایي چې غاړې یې وهلې. نو غاړې چې دي دا اگر چې د انسان ژوند دا د سختو سره یو عبارت دی کنه، سختۍ نه عبارت دی، خو ستنې د مرګ سره د ګونګرو شرنګ وهي. اگر چې انسان کمزوری دی خو تا ته د ګونګرو شرنګ، یعنی الله سبحانه و تعالی تعالی دومره مستی درکړې ده چې ته ستاینې لکه ته په مړي باندې ساندې وایې، خو بیا هم په هغې کې تا ته څه رسېدي؟ د ګونګرو شرنګ د سره وایي. د ګونګرو شرنګ چې کله د سندرې سره شریک شي، ګډ شي، نو دا نور خوند پیدا کوي. ستار او رباب او آلات موسیقي چې دي هغه ځان له خوند دی، خو چې د ګونګري ورسره شرنګ شروع کړي نه دی بل شان خوند شي. نو اوس انسان ستنې د مرګ سره، لکه اوس انسان چې دی خو په قدرتي طور نه بلکې د ځان چې دی د ځان مړ کړی دی، ځکه چې دی خدای پرست نه دی، د الله سره مینه نه ده، او د الله نه څومره واکثرهم لا یعقلون واکثرهم لا یشکرون قلیلا ما تشکرون، څومره بې حسابه خلق تاسو انسانان یې چې تاسو زما سره مینه نه کوئ، زما قدر نه کوئ زما د مینې. الله سبحانه وتعالی دا وما قدر الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. الله فرمای چې هیڅوک زما د مینې قدر نه کوي، چا هم زه ونه پیژندلم، زه څوک یم، څه په چا مین یم، څومره مین یم، زما د مینې اندازه چا ونه لګوله. او الله وایي زه دومره طاقتور یم چې د قیامت په ورځ باندې به اسمانونه په یو موټي کې او ځمکه په بل موټي کې د کاغذ په شان ما رانغښتي، څوک په رب نشي والی. نو دا دومره هیبت والا، دومره طاقت والا چې ستا سره مینه کوي، نو ته خو مړ مه جوړې که نه، ته ژوندی شه، وفا ورکړه. نو الله د سره مینه کوي، هغه ته د ستار، هغه درته د رباب، هغه درته د باران، هغه ته مختلف اندازونو کې په مختلف شکلونو کې ته خوندونه، رنګونه او شرنګونه او سازونه ایښي دي، ته د هیڅ نه هم عبرت نه اخلې. لکه اوس غني خان دا د زړه خاوند پکار کنه، غني خان باران بار وریږي، اوس په دې وخت کې باران زنګ ته په ملیشیا کې وریږي، نو دا زورما دغه د بوچرا اساسي د بلونه نه وګینه، دا یو هغه انسان چې هغه د عقل خاوند وي او هغه لزړه الله ور کړی، نو هغه فکر الله ته ورسي چې اوه دا الله څنګه په ما مین دی. زما عزتمندو خبره مې ته وګړه کړه ده،
او دا ته ستنې د مرګ سره د ګونګرو شرنګ وهي. الله سبحانه وتعالی څه کوي؟ خندا کوي، مستی کوي، او ستا یعنی ستا دوست دی، ستا یار دی، خو ته یو مړی یې، ته یې چې بالکل د الله سره وفا نه کوي، نو د ګونګرو شرنګ وهي. عجیبه بیا هم الله ته پته ده چې ډېر خلق ما سره مینه نه کوي، خو بیا ته هم د ګونګرو شرنګ وهي، او بیا ته هم الله سبحانه وتعالی د کائنات په ذره ذره کې خوشحالي ایښي، د ژوند سامان یې ته ایښی دی. او نن د جمعې ماښام د جړۍ شپه ده، پوست شبنمي باران بهر وریږي. مخکې خبره شوې ده په دې باندې. یار شروع کړې ماته د غم قصه ده، ماته یار د غم قصه شروع کړې ده. کله مسکی شو کله جړیږي، نو یار څوک دی؟ غني خان په خپله چې دی هغه یار دی، الله باندې مین دی، عاشق بالله دی. نو د مینې دا قصه، مینه هره مینه چې ده دا غم ورکوي، د انسان غمجن کوي، فکرمن کوي، د ده نظر د یار په حصول کې چې کله به دی مومم، نو بس الله سبحانه وتعالی څه چل کوي په دې شبنمي باران کې. یار شروع کړې ماته د غم قصه ده، بس د غم قصه غني خان ځان ته شروع کړې ده، او کله مسکی شو کله جړیږي، بس کله غني خان وخاندي کله وجاړي. خندا په دې ده چې یاره څومره بختور یم، څومره انتظامات زما د خوشحالولو لپاره الله کړي. جړه په دې ده چې قلیلا ما تشکرون، ډېر لږ د پکې د شکر خاوندان دي. زما عزتمندو د غني خان کلام وکړو چې ستاسو خوښ شوی، نور ته ورسو الله مو خوشحاله